د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی چې په حقیقت کې که یو سړی د ګډ په ځای د چیلي په ځای غوا حلاله کړي یا میخ حلاله کړي یا اوښ حلاله کړي نو د جایز دی او که نه بیا د دغه روز دویم سوال دا دی چې ولې رسول الله وسلم د هلک دپاره دوه ګډان ښوولي دي او د جنۍ دپاره یو په دې کې حکمت څه دی الجواب سنت خو طریقه دا ده او کوم چې حدیث کې دا راغلي چې د هلک دپاره دوه ګډان دي جنۍ دپاره یو څاروی دی امام ابو داود رحمه الله دغه حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې من ولد له ولد د چا چې ماشوم پیدا شي الله وله یو نعمت ورکړي نو فعن الغلام شاتان وعن الجاریة شات هلک یې طرف ته دوه ګډان لرکړي جنۍ یې طرف ته به یو لرکړي دا ثابت دی حدیث کې بیا د علماو اختلاف دی چې یو سړی د دې ګډ په ځای باندې غوا حلالوي میخه اوښ حلالوي د دې به څه حکم وي نو جمهور العلما دا وایي چې دا جایز دي بعض علما وایي دا نه دي جایز ځکه چې حدیث کې دا نه راغلي نو موږ دا وایو چې انشاءالله دې مسله کې به دومره سختي نه جایز به وي ځکه چې هغه د دې نه اوچت دی او غوره شو په غوښه کې په وزن کې خو سره بیا هم دا وایو چې غوره څه دي غوره دا دی چې همدغه باندې عمل وکړي کوم چې رسول الله وسلم ویلي دا ګډان ډېر که هېڅ خبره نه ده خو دا غوره دي که څوک پرې عمل وکړي او که نه د هغې په ځای میخه یا غوا یا اوښه حلاله کړه نو دا کار څه دی جایز دی بیا دې دویم سوال لا چې حکمت څه دی چې هلک دپاره دوه ګډان او د جنۍ دپاره یو جواب د دې مسلې اولنۍ خبره خو ساتي چې مسلمان کار دا دی چې د الله او د الله د پیغمبر خبرې ته به غاړه ږدي بس سمعنا واطعنا او الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته امر کړی چې خپل زوی څه که حلال که تپوس یې کړی بلکل یې تپوس نه کړی چې الله ولې اخر صرف زما زوی او دا زوی چې زه سپین ږیری شوی یم او هغه ځوان شو اوس یې حلال کړم نه تپوس یې نه دی کړی روانې کړو چاړه یې راواغسته ولاړ دا د مسلمان طریقه ده چونکې چنانچې څنګه ولې دا قیسې به نه کوي خو که یو سړی حکمت لټوي د ډېرې فایدې دپاره عمل پې کوي او کوي خو نه علم زیاتومه نو به هېڅ خبره نه کوي سړی د حکمت تپوس وکړي که ښکاره شو ښکاره شو که ښکاره نه شو نو هم څه خبره نه ده علم یې الله ته دی داسې ډېر حکمتونه دي چې هغه د انسانانو ته نه دي معلوم او ډېر داسې دي چې هغه د علماو بیان کړي دي بعض علما په دې کې د حکمت ذکر کوي لکه امام ابن القیم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وایي دا د شریعت قاعده ده دا د شریعت قاعده ده او قانون دی چې هلک یې غوره کړی دی د څه نه د جنۍ نه نو دې ځای کې هم هغه قاعده او قانون استعمال شوی دی چې هلک غوره دی د څه نه د جنۍ نه نو وګوره جنۍ له چې میراث ورکړې نو هلک له به د هغې امره څومره به ورکوي به هلک له 2 امره به ورکوي هلته هم 2 امره شو جنۍ یوه حصه شوه د هلک هغه 2 حصې د جنۍ یوه شو یا د هلک د حصې نیمه هغه د دې جنۍ شوه ښه بیا داسې راشه دغه له وګوره د دیت په مسله کې هم دقه شان ده د ګوایي مسله هم دقه شان ده چې سړی ګوایي ورکوي یو دی چې دې سړي په ځای ښځې راولي څو به وي 2 به وي دغه شان د عقیقې مسله ده نو دلته هم هغه قانون استعمال شوی دی هغه د الله طریقه ده چې هلک غوره دی د څه نه د جنۍ نه خو د جنۍ خپل حقوق دي دا مطلب نه چې جنۍ حقوق نه جو شریعت چې څومره حقوق جنۍ له ورکړي دومره هېچا نه دي ورکړي د انګریزان چې چغې وایي که نه جنکو حقوق او د حقوق انساني او پلانې او علانې او د انجیوز څومره چې کمیټیانې او کمپنیانې دوی دغه نه غواړي جنۍ ته حق ملو شي دوی وایي چې جنۍ د لارې ته راوځي روډ ته راوځي میدان ته راوځي نو چې بیا ورسره مونږ څه کوو چې هغه وکړو دغه حق غواړي نور چرته تاسو چرته لیدلی دي داسې چې یو دغه جوړ کړی چې دې ځای کې به هغه زنانو ته هره میاشت پیسې میلاوي کومې چې بوډۍ دي په کور کې بیمارې پرتې دي چېرته مو اورېدلي دي چې دا کور کې بوډۍ پرتې بیماران دي نه نه سوچ یې دغه جنکو سره کومې چې پېغلې شوي دي دوی بهر ته ولې نه راوځي دوی مزدوري ولې نه کوي دوی ته د ازادۍ حق ازادۍ حق ته څه ته ازاد خو هغه ده خو دوی د ازادۍ حق دغې ته وایي چې زموږ لاس له راشي نو چې بیا ورسره موږ هر څه کوو هغه به کوو شریعت زنانه له هم حقوق ورکړي دي او
سړي له حق وایي. په دې باندې الحمدلله ما یو ورځ تفصیلي خبره هم کړې وه چې موږ له هم پکار ده چې داسې ووایو چې سړی غوره دی د څه نه د زنانو. نن سبا د بس خلک داسې متاثره شوي دي د دې ټیویانو د ډیشونو نه، نو د هغوی په خوله هم دا خبره ده وایي ښځه او سړی یو شان دي. او بعض وایي اسلام دین د مساوات د اسلام دین د مساوات مطلب اسلام ټول یو شان کړي دي. نه، دا خو ظلم دی. اسلام دین د عدل دی، د مساوات نه دی. د ښځې لږې پیسو ته ضرورت دی، سړو ډېرو ته ضرورت دی. دې دواړو چې یو شان ورکړی شي دا خو ظلم شو. انصاف دا دی چې دله ډېرې ورکړی شي دله لږې ورکړی شي. تر دې چې دومره اثر یې کړی دا مې یو فایده واورئ چې کله چې داسې پروګرام وي او په هغې کې لکه سټیج باندې څوک خبرې کوي او تقریر کوي نو بعض مولیان پکې هم داسې کوي او په دې پروګرام کې زنانه هم ناست دي او سړي پکې هم ناست نو دی به څه وایي زه خویندو وروڼو ته دا وایم نو کوم ټکی به مخکې کړي خویندو ته وایم. انګلیش کې چې لګیا شي نو لیډیز اینڈ جینٹلمین لیڈیز نے بھی شروع کی بہنوں اور بھائیوں کو نو بہنیں وہ مخکی کی بیا مگر میرا ٹکے شاته که اللہ شاته کړی او شاته کول خدا به ته نه چې ګزارې کا خو شاته یې که دیږي کې ځکه چې سړی زورور دی د چا نه د دې ښځې نه او عقل هم ډېر دی کارونه هم ډېر دي محنت هم ډېر دی ذمهواریانې هم ډېرې دي نو ځکه پکې الله دا فرق راوستی دی والله اعلم. یو روز سوال کړی دی چې دلته بعض خلک دي چې هغوی کله ویتر مونځو کې نه د هغې نه به 2 سجدې لګوي او په دې سجدو کې وایي سبوح قدوس رب الملائکة والروح او د 2 سجدو په دې منځ کې آیت الکرسي وایي. نو دا کار په شریعت کې شته او که نه؟ الجواب دا په شریعت کې نشته، دا بدعت دی او په بدعت کې بدعت دی. دا کار څه دی؟ بیا په دې بدعت کې هم بدعت دی وایي. کار بدعت څه دی؟ د 2 سجدې لګول ویتر نه بعد په بدعت کې بدعت دا دی چې بیا ول هغه ذکر هم خاص کړی دی په سجدې کې سبوح قدوس وایه او په منځ کې څه وایه آیت الکرسي نو دا پکې بیا نوي مسله راغله نو په خټه کې اوبه ښه زیاتې شوې بنیادي مسله نشته دی پکې دنه بیا نورې هم ګوتې وایي دا نشته په شریعت کې دا نه ثابت د ویتر د مانځه نه به 2 سجدې لګول دا په شریعت کې نشته ځکه دا سجدې بغیر یو خو شي سجدې سبب چې د کله کله سړی سجدې شکر ولګوي سجدې تلاوت وکړي هغه سجدې شریعت اجازه ورکړې دا بغیر اسباب او همیشه کول او بیا پکې ذکر خاص کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دا سجدې او نه دغه ذکر خو که څوک داسې ووایي او څه وایم چې دې ته به د هغه سړي سوچ ځي ذهن چې الله سبحانه وتعالی له ډېره پوهه ورکړې او علم ډېرې مسلې ورته یادي دلته ذهن ته یو مسله راتلی چې هغه د حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان نبی صلی الله علیه وسلم یسجد سجدتین بعد الوتر رسول صلی الله علیه وسلم ترجمه دا 2 سجدې لګولې د وتر د مانځه نه بعد سړی ته خو بدعت خو واضح دي نو موږ دا وایو چې دا که مولا دی که عملي ده به د حدیث پوه شوی نه یې دې ځای کې سجدتین نه مراد 2 رکعته لمونځ کولې رسول صلی الله علیه وسلم به د وتر نه بعد 2 رکعته لمونځ کوو په ناسته به یې کوو دا د رسول طریقه وه چې د وتر نه بعد به یې څه کول 2 رکعته به بیا وکړو په ناسته به یې کول که بالفرض هسې وایو یو منټ دپاره به ومنو چې د دغه 2 سجدې دا ذکر چې پکې راوړی دی او بیا بل دلیل ښیي نو نه دا سجدې شته او نه دغه ذکر شته او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دغه خلکو باندې رد کړی دی کوم چې د سجدتین نه دغه مراد دی او نور علما او بیا دلته یو بل حدیث ته بیانوم عبدالله بن عمر وایي حفظت عن النبي صلی الله علیه وسلم ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا یاد کړي دي سجدتین قبل الظهر او ترجمه به درته کومه 2 سجدې د ماسپښین د منځه نه مخکې وسجدتين بعدها او 2 سجدې د ماسپښین د منځه نه بعد وسجدتين بعد المغرب او د ماښام منځه نه وروسته 2 سجدې وسجدتين بعد العشاء ماسپښین منځه نه بعد 2 سجدې وسجدتين قبل الفجر او 2 سجدې د سهار د منځه نه مخکې دا څه دي دا همونځ دی پوره که نه سجدتین سجدې دي رسول مسلم سجدې لګولې نه نو ګوره سجدتین رکعتین ورته ویلی کېږي نو د حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د وترو نه بعد 2 سجدې لګولې مطلب 2 رکعته به یې کول که حدیث کې ورسره دا هم راځي او هغه به ناسو په ناسته سجدې لګي چې سجدې لګي خو تندې دې په ځمکه ولګوي که نه
نو واضحه دا شوه چې د دوی دا طریقه څه ده دا غلطه ده دا بدعت دی په شریعت کې نشته والله اعلم